څومره کمبود د وسایلو ده پکې، دا تش نوم دلته په موږ باندې خرڅ کړی ده او د افغانانو په سینه یې دغه تور داغ لګولی ده. نو زه وایم چې بیخي دغه هر څه وربند کړي بس ایسته یې ویسي. بیا د صحت طفل روغتون چې د هغه د ګاندي په نامه باندې ده، هغه هم ګوره هر څوک هر هېواد دلته شرایط لري، د تا په نوم څوک تا ته روغتون نه جوړوي، البته که چېرته موافقه ورسره وکړي بیا کېدلی شي. نو ته د ګاندي روغتون ته چې لاړ شې، د زړه پرمختللي عملیات چې هغه پاکستان کې نه کېږي اما په ګاندي روغتون کې کېږي. طبي وسایل ډېر زیات دي خو متاسفانه چې ډاکټران توجه نه کوي، کار نه کوي. باور په خدای کوي چې هغه وسایل چې په ګاندي روغتون کې دي د افغانستان کې څه کوي چې د سیمې په هیوادونو کې نشته، خو ډاکټران نهایتا زیات بېغوري کوي. د ساقي خیل صاحب خبره چې پوره دقیق دوی راونیول سي چې وروره ته ولې کار نه کوې، پوښتنه وسي. نو همدغسې د دواو اکمال ډېر زیات ده او د ډېرو زیاتو مریضانو علاج د ماشومانو پکې کېږي الحمدلله. نو مهمه ودانۍ نه ده، مهمه ښه ډاکټران دي او ښه ډاکټرانو ته ښه تنخواه، ښه سهولتونه، ښه کور، ښه هر شی دې ورکړي تر څو موږ له دغه مشکل نه خلاص سو. زه وایم که د دغه ټولو دولتي کسانو چې تقریبا 10 لکه کسان په دولت کې کار کوي، 1 میلیون، چې 10 افغانۍ د دوی له تنخواه کټ کړي، هم د ډاکټرانو بهترینه تنخواه کېږي، د معلمانو بهترینه تنخواه کېږي. نو موږ بیا کولی شو چې مخکې لاړ شو. مهمه ودانۍ نه ده، مهمه وسایل دي، طبي وسایل دي، د معایناتو وسایل دي، ښه دوا ده. په قندهار کې ضیاءالرحمن صاحب د دوايانو داسې کارخانې دي، خو متاسفانه چې دلته همیش د صحت وزیر یو متعصب یو قوم پورې تړلی کس و، نه غوښتل چې د افغانستان دا څوک کوي دا کته که دا بل. نو هغوی په قندهار کې د دوايانو د تولید بهترینه کارخانې دي، په هرات کې دي، خو دلته مافیا حاکمه و. دغه ډاکټر عمر صاحب سره زه ناست وم، ته باور په خدای که ما ته یې ویلې وای دلته په پخوا وخت یو شرکت یو رقم ملهم راوړي و چې څوک به سوځېدلی و، یعنې 80-90% انسان به سوځېدلی و، په دغه ملهم کې به دې وپوښوه، بس ډېر یو ارزانه ملهم و او هغه به د پټۍ پې تاو کړل، نو په 2 ورځو کې هم زخم ښه کېده، هم داغ نه پاتې کېده. د دې په وجه چې دغه د صحت عامې وزارت او دغه بانډ نه غوښتل چې دغه ملهم بازار ته عرضه سي، پابندي پې ولګوله. نو د امارت پر راتلو باندې هغه شرکت هغه دوايانې ملهمونه ډېر قوي مصرف یې کړی و، ډېر پرمختللی شی راوړی، خو چون دلته چاته کمیشن او چاته پکې واره نه کېدله او د ډېرو دوايانو مخه پې نیول کېدله، فرض کړه د میکروبي ګولیو مخه، هغه د دوی مارکیټ پې خرابېده. په دې یو ملهم باندې څو رقمه دوايانو مخنیوی کېده چې مریض ته باید نه وی ورکول سوی. نو امارت چې کله راغی دغه ډاکټر عمر الیس دوی ته ما ویل چې اوس خو دغه تاسو ملهم باندې وخت تېر سوی، اکسپایر سوي دي، دا ملهم دوباره نور راوغواړئ. نو هغه وایي تقریبا په حدود د 28-28 ورځو کې هغه ملهم بازار ته راغله، جواز مې ورته ورکړ، ټول کار ترتیب مې ورته جوړ کړ. وجه چې دلته مافیا حاکمه ده ضیاءالرحمن صاحب، باور په الله وکړه چې په هر بخش کې، که وریځه ده، که غنم ده، که دال دي، که وړه دي، که تیل دي، په دې هر بخش کې مافیا حاکمه. دغه آزاد بازار د افغانستان لپاره زهر قاتل ده. یو د بل د مخنیوي دپاره موږ چې کله بولدک ته لاړو، بولدک چې فتح سو 240 موټره ولاړو دلته په هغه کې ګمرک کې، هغه چې بیا موږ کله پوښتنه وکړله چې دا ولې ولاړ دي، هغې ویل چې دلته په بولدک او په قندهار کې مافیا ده، دغه کوم جنس چې دلته بازار ته نور تجاران راوړي چې بل څوک راوړي بیا دلته درې 1 کال 8 میاشتې 2 کاله تر څو پورې دوی د خپله سودا خرڅه کړي او دغه د آزاد تجارت یا دغه د هغه مخه ونیسي. دوی خپل په هغه کې تقریبا 80 موټره صرف کاجو ضیاءالرحمن صاحب. نو 130 لکه روپۍ هغه او 130 لکه روپۍ په یو موټر باندې ګمرک دوی هغه کړی. ته وګوره ظلم ته، یعنې داسې دغه کیسې په دې ټولو ګمرکاتو کې وو. که به تیل چا راوړه چې تا به تیلو کوشش وکړو چې تجارتو کې په ګمرک کې درته مشکلات جوړ، ځکه دوی لاس رسېده د ننګرهار په ګمرک کې که یو چا اوړه راوړل دلته چې په هر قیمت خرڅول، خو بل کس به یې راوړه په ګمرک کې به ورته مشکلات جوړېده. دغسې یو حتی تر دې پورې چې امرالله صالح په دې اخره کې د کوتل خیرخانې سره څو دفعې ګوره
دا غټ غټ موټرونه د خلکو اجناسو سوځول، صرف د دې په خاطر دا وسوځول چې دغه غوړه دغه خلک له پښو وغورځوي چې دا د افغانستان بازار انحصار کړی ده، خو بیا هم پکې کامیابه نه شول. نو راځو دې ته چې اول باید موږ د تور بازار د مافیا مخه ونیسو چې په هر صورت وي. باور په خدای وکړه ضیاء الرحمن صاحب چې تجاران اوس هم له مشکل سره مخ دي، اوس هم ستونزې ورته شته، اوس هم ډارول کېږي، اوس هم تهدیدېږي. نو حکومت نظام ته پکار ده چې د دغه شیونو داسې مخنیوی وکړي. که یو تجار اختطاف سو، دا د دې تجار اختطاف نه ده، دا د دې ټولو هیوادو د ټول هیواد د سراب تجار د سرمایه گذار په ذهن باندې یو فشار سو، ځکه دوی اتحادیې لري. یو تجار چې دلته اختطافیږي د 100 تجارانو زړونه ماتیږي. که زوی اختطاف سي، که دی اختطاف سي، که ورور اختطاف سي، نو اختطافچي چې څنګه نیول کېږي، بالخصوص چې زموږ افغان تجارانو سره کار لري، ډایرکټ دی په چوک باندې اعدام کړي. دومره جدیت ورسره وښیي چې بیا څوک جرأت ونه کړي چې افغان تجار ته چپ وګوري. وزارت تجارت، وزارت صنعت باید دوی ته د سهولتونه جوړ کړي چې یو افغان تجار دې ته مجبوره نشي چې دوسیه له یو ریاسته بل ته ځي، له بل نه بل ته ځي، له بل نه بل ته ځي. دغه سابقه مامورین د په نظام کې کار وکړي، اما د دوی دغه مخکنۍ ناخوالو مخه دې ونیسي. دې ته یې پرې نه ږدي چې یو تجار ته وایي والا نن پلانکی ویده ده، نن پلانکی په جلسه کې ده، نن وروره دلته دا کار ښایي څوک وکړي. همداسې د محاکمو په رابطه باندې په مشر قاضي صاحب باندې مو غږ دا ده چې د محاکمو په رابطه باندې همیش دوی هغه وخت د فساد مخه نیول کېږي. موږ دا نه وایو ضیاء الرحمن صاحب چې نظام خدا ناخواسته مشکل لري، موږ دا وایو چې په نظام کې خلک مشکل پیدا کوي. موږ دا نه وایو چې قاضي القضات بد سړی ده، موږ دا نه وایو چې د یو ولایت قاضي بد سړی ده، موږ وایو چې دغه له پاک نوم نه یو مفسد سو استفاده کوي. نو په هر چا خوشباوري باید ونیسي، که په قضا کې ده، که په تجارت کې ده، که په هر نظام موږ غواړو مستحکم نظام غواړو، له ستونزو له مشکلاتو بغیر غواړو، پاک غواړو، سوچه غواړو. د شکایاتو لپاره باید د افغانانو شکایتونه واورل سي. دغه انحصاري مارکیټ دا ماتول غواړو. دا نو اوس که یو تجار ده میلیاردر ده په افغانستان کې، وړوکی تجار چې هغه 10 لکه 10 لکه ډالر سرمایه لري، هغه ولاکه ټرت نه کولی سي. دا انحصار باید مات سي. که د یو چا 1 میلیارد سرمایه ده، هماغه جواز باید ورکول سي، هماغه اختیارات لکه د میلیاردر پسې ورکول کېږي. چې 1 لک افغانۍ سرمایه مې هماغه سهولت او قدر ورکول سي لکه د یو میلیاردر تجار څه ده. د تجارت ترمنځ د انحصار دا باید داسې مات سي. بل بهتره په ټوله نړۍ کې ساقي خیل صاحب ته معلومات ده، د تیل د ګاز او د دغه شیانو نرخونه حکومت ټاکي، اما متاسفانه په افغانستان کې تور باند ټاکي. دلته دا انحصاري مارکیټ ده، دا باید حکومت وټاکي. د تیلو قرارداد، د ګازو قرارداد، د سون د موادو، دا حکومت په لوړه سطح حکومتي قراردادو کې هم به نظام ته ګټه ډېر رسیږي او له همدغه حکومت نه دی بیا تجاران اخلي. نو ته بیا وګوره چې په افغانستان کې که دغه ډیزل، دا نوم یې نه اخلم ورکې، که ډیزل دی ورک سي، رنګ دی ورک سي، همدغه پټرول که په 10 افغانۍ نه سو، بیا ما ته ووایه وروره. مننه جنرال صاحب. واقعا خو زه حیران دې ته یم چې د اقدام به څه وخت کېږي، باید اقدام وسي. یعنې دومره وخت تیر سو اقدام نه کېږي. د دغه مسایلو لپاره باید اصلاحات راغلي دي، اصلاحات راغلي. امارت چې ډېره ګزاره کوي، وجه دا ده چې مصلحت ده چې دا خلک هغه ونه پارېږي. اوس د مالیې په رابطه باندې خلکو باندې مالیې پاتې ستې غواړي، اوهو والا داسې وروره خو نظام ده، مالیه به ورکوې که نه. هر سړی چغې وایي چا نه مالیه وغوښتله، بس وروره ځکه دا عادت سوي دي. نو ورو ورو به دا هر څه کېږي. دا به څوک کوي؟ ضیاء الرحمن صاحب دا به ما وټاکو، دا به دا ولس کوي. مونږ به جګېږو، مونږ به وایو چې وروره دغه کار سم نه ده، دا سم ده. ښه دې ستایم، بدو ته دې بد وایم. اصلاحات راځي او که داسې څېړون قضاوت کوو، روا ته هم روا وایو، ناروا ته هم روا وایو، نو بیا د خدای مل شه.